د طالبانو مشر د امریکا پر ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ډیپلوماټیک تعامل غواړو. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. د طالبانو مشر د لوی اختر په مناسبت په خپاره شوي پیغام کې ویلي چې د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره ډیپلوماټیک تعامل غواړو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په دغه پیغام کې د نن چهارشنبې د چنګاښ پر 15مه خپاره شوي ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره د اقتصادي او ډیپلوماټیک تعامل غوښتنولي دي او له تعامل د افغانستان په ښېګڼې ګڼي. که څه هم پرون د افغانستان له خاورې پر ازبکستان څو توغندي وتوغول شول، خو د طالبانو رهبر ډاډ ورکړی چې د افغانستان د خاورې به د چا پر ضد نه کارول کیږي. د طالبانو مشر لوی اختر په مناسبت په پیغام کې د نجونو ښوونځیو په پرانیستلو ته اشاره نه ده کړې. ملا هیبت الله اخونزاده هیله ښودلې چې افغانان دې له دغې ډلې خپل ملاتړ اعلان کړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ، موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.